د کلام دپاره بلنه ورکوم غنچه ګل ناهل صاحب ته چې هغوی راشي خپل کلام زموږ سره شریک کړي. غنچه ګل ناهل صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ته سلامونه او احترامات. ساحل صاحب ته سپیشل سلامونه، وقار صاحب ته د واده مبارکي وایم، د هغه ټولې کورنۍ ته. یو څو شعرونه دي خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شي. سړی په دکان ناست و او سړي خرڅول، سړی په دکان ناست و او سړي خرڅول، که مړه وې ما به ویلې وې ژوندي خرڅول. سړی په دکان ناست و او سړي خرڅول، که مړه وې ما به ویلې وې ژوندي خرڅول. مننه. په جار جارې نارې وهلې عیب یې نه ګڼلو، په جار جارې نارې وهلې عیب یې نه ګڼلو، څه داسې قوالان وه بس ټیکري یې خرڅول. او لیده مې یوه پیغله خپلې لیچې یې خالي وې، لیده مې یوه پیغله خپلې لیچې یې خالي وې، په لویه لار کې ناسته وه بنګړي یې خرڅول. مننه. لیده مې یوه پیغله خپلې لیچې یې خالي وې، په لویه لار کې ناسته وه بنګړي یې خرڅول. لیده مې یوه پیغله خپلې لیچې یې خالي وې، په لویه لار کې ناسته وه بنګړي یې خرڅول. مننه. او دلال او کوتلال توپیر هم نشو کولی، دلال او کوتلال توپیر هم نشو کولی، په غره د بدخشان ناستو غمی یې خرڅول. او راغلی یوه داسې بدبختي ده او لاشته دی، راغلی یوه داسې بدبختي ده او لاشته دی، نایله چې د ویښې مور بچي یې خرڅول. ډېره مننه.